ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتيکا د دپوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. السلام علیکم. درنو زده کوونکو، دا د یو ځل بیا زه استاد محمد ایوب محمدي او را سره همکاران ستاسو چوپړ ته حاضر سوي یو. هیله ده د کتابونو، کتابچو او قلمونو په لرلو سره دا خپرونه تر پایه راسره تعقیب کړئ. زموږ نننی درس لومړی لسم ټولګي ته ځو. په لسم ټولګي کې دوهم فصل مرتبې جوړې او د کارتیزن مستوي ده چې د کتاب په 53مه صفحه کې شتون لري. راځو لومړی مرتبه جوړه. مرتبه جوړه څه شی ده؟ مرتبه جوړه که چېرته ای بیتا مرتبه جوړه ویل کېږي. ای بیتا مرتبه جوړه ویل کېږي داسې چې ا د ا د سیټ او بی د بی د سیټ عنصرونه وي. یعنی ای بیتا مرتبه جوړه ویل کېږي داسې چې ای او بی د ای د دواړه د یو سیټ او د یا د دوه مختلفو سیټونو عنصرونه وي. یا دا یعنی که چېرته ا شامله وه په ای کې او بی شامله په بی کې وه، نو ای بیتا مرتبه جوړه ویل کېږي داسې چې ا لومړی عنصر او بی دوهم عنصر وي. هیڅ کله ای بی مساوي نه ده دی بی ا له مرتبې جوړې سره. هغه وخت ای بی مرتبه جوړه مساوي ده د سی ډي له مرتبې جوړې سره داسې چې لومړی مرکبه له لومړی او دوهمه مرکبه له دوهمې سره مساوي وي. یعنی ا مساوي په سی او بی مساوي په ډي وي. یعنی دوه مرتبې جوړې هغه وخت سره مساوي دي چې د دواړو اول عنصرونه او دوهم عنصرونه یو له بل سره مساوي وي. مثال 2 5 مرتبه جوړه مساوي ده د 2 او 5 مرتبې جوړې سره، ځکه چې اوله مرکبه 2 په دوهمه مرتبه جوړه کې هم 2 ده، په لومړی جوړه کې دوهمه مرکبه 5 په دوهمه کې هم 5 ده، نو دا دواړه یو له بل سره مساوي دي. راځو یو مثال ور باندې حل کوو. مثال داسې ده. مثال د 2x جمع 1 او 3 مرتبه جوړه مساوي ده دی 11 او 3 سره. د x په کوم قیامت باندې دغه دواړه مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي دي؟ نو موږ شرط دا ویلی چې لومړی مرکبه باید لومړی او دوهمه مرکبه باید له دوهمې مرکبې سره مساوي وي. څرنګه چې دوهمې مرکبې دواړه 3 دي نو یو له بل سره مساوي دي، نو لومړی مرکبه هم باید له لومړۍ مرکبې سره مساوي وي. نو 2x جمع 1 هم باید مساوي له 11 سره وي. د لپاره چې حل کو نو دواړو خواو څخه یو منفي کوو، نو 2x به مساوي سي له 11 منفي 1 سره. 2x به مساوي سي له 10 سره. یوازې x مو په کار ده، نو په 2 باندې دواړه خواوې ویشو. 2 او 2 به اختصار سي پاته به سي x مساوي ده له 10 تقسیم پر 2 باندې 5. نو کله چې x 5 سي دا دواړه مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي دي. راځو میزان ته. رښتیا هم مساوي کېږي او که نه مساوي کېږي. نو څرنګه چې هلته وو 2x جمع 1 د x په ځای 5 وضع کوو، دا به سي 2 وارې 5 او جمع 1 بله مرکبه 3 دا مساوي ده له 11 او 3 سره. 2 وارې 5 10 جمع 1 11 او 3 مرتبه جوړه مساوي ده له 11 او 3 مرتبې جوړې سره. یعنی لومړی مرکبه له لومړی او دوهمه مرکبه له دوهمې مرکبې سره
یو شان ده یا مساوي ده نو دا مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي دي. راځو دلته یو دوهم مثال حل کوو چې د کتاب په 53مه صفحه کې شتون لري. د کتاب په 53مه صفحه کې لومړی مثال په دې ډول راکول شوی دی. x منفي 2 او y جمع 1 مرتبه جوړه مساوي ده له 1 او 3 سره. د x او د y په کومو قیمتونو دا مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي دي. نو د دې لپاره چې حل کو د حل لپاره لومړی مرکبه باید له لومړی او دوهمه مرکبه باید له دوهمې سره یو شان وي یا مساوي وي. نو x منفي 2 باید مساوي له 1 سره وي او y جمع 1 باید مساوي له 3 سره وي. یعنی لومړی مرکبه چې x منفي 2 ده د دوهمې مرتبې جوړې د لومړی مرکبې سره باید مساوي وي چې هغه 1 ده. نو 2x منفي 2 باید مساوي له 1 سره وي او y جمع 1 باید مساوي له 3 سره وي ځکه چې دواړه دوهمې مرکبې دي. د لپاره چې دا حل کو حل لاسته راوړو نو له دواړو خواو ته 2 ور جمع کوو نو x به مساوي سي له 1 جمع 2 سره نو x مساوي ده له 3 سره او y مساوي ده له دواړو خواو څخه 1 منفي کوو نو دا یو به سره خلاص یو خوا څخه به 1 منفي سي نو y به مساوي سي له 3 منفي 1 مساوي ده له 2 سره. نو د x د 3 قیمت او د y د 2 په قیمت دا مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي دي. رښتیا هم مساوي دي که نه دي مساوي نو میزان کوئ چې مساوي دي او که نه دي. میزان لپاره د x قیمت 3 ده نو 3 منفي 2 او د y قیمت 2 ده 2 جمع 1 مرتبه جوړه باید مساوي وي له 1 او د 3 مرتبې جوړې سره. 3 منفي 2 1 جمع 2 او 1 3 1 او 3 مرتبه جوړه مساوي ده له 1 او 3 مرتبې جوړې سره. یعنی لومړی مرکبه له لومړی او دوهمه مرکبه له دوهمې مرکبې سره یو شان ده نو دا مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي دي. دوهم په دې مرتبې جوړې چې دي راځو په دې کې یو ضرور شی چې ده هغه د کارتیزن مستوي ده. د کارتیزن مستوي پیژنو. د کارتیزن مستوي 2 خطونه دي چې یو افقي او بل عمودي ده. افقي خط چې ده هغه د x زبر او عمودي خط چې ده هغه د y زبر یعنی دلته د دواړو تکاتونو ته مبدا ده چې دا په مرتبه جوړه سي شوی مبدا 0 او 0 سره شوی یعنی دا د 0 نقطه یعنی مبدا ده. د x خاصه ده د x مثبت قیمتونه دلته وجود لري لکه مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 مثبت 4 او داسې تر مثبت لایتنای رقم تر مثبت لایتنای او کله خواته د x منفي عددونه دي لکه منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4 تر منفي لایتنای. دی y پورته خواته یعنی دی y په خوا باندې مثبت عددونه دي مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 مثبت 4 مثبت 5 تر مثبت لایتنای. او لاندې خواته منفي عددونه دي دی y زبر په خوا منفي عددونه دي نو منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4 منفي 5 تر منفي لایتنای. که چیرته یوه نقطه د کارتیزن په مستوي کې راکول کیږي هغه به د پی ایکس وای شکل لري د پی ایکس وای شکل به لري د ایکس وای په شکل به وي. مثال که چیرته یوه نقطه راکول سي 2 او 3 دا مقصد دا چې ایکس 2 او وای 3 ده. لومړی به د کارتیزن په مستوي کې په نښه کوي ایکس 2 مثبت 2 نو ایکس مثبت 2 همدا نقطه ده او وای مثبت 3 هم دا نقطه ده.
که چیرته یو له بل سره موازي لاړ سو دا یو له بل سره موازي لاړ سو نو دواړه په دې نقطه کې کته کوي. بس همدغه نقطه د 2 او د 3 نقطه ده، یعنی 2 او 3 چې دي په همدغه ځای کې موقعیت لري. په همدې ځای کې دا د کارتیزان مستوي چې دا په اصل کې 4 روبې دي، 1 روبه 2 روبه 3 روبې 4 روبې د ساعت عقربې مخالف جهت باندې ځو. دا اوله روبه، دا هم دوهمه روبه، دلته درېیمه روبه او دلته څلورمه روبه، یعنی 4 روبې دي د کارتیزان مستوي. نو نقطه د پی 2 او 3 چې ده هغه په اوله روبه کې شتون لري. راځو دوهم مثال ته دوهمه نقطه په نښه کوو. که چېرته یوه نقطه راکول سي، مثال دلته دا نقطه خو راکول کېږي د ایکس وای په شکل باندې، یعنی لومړی مرکبه ایکس او دوهمه مرکبه به وای وي. که چېرته یوه نقطه راکول سي، مثال د -3 او د -2 چې دا چېرته وجود لري. ایکس -3 منفي خوا د ایکس همدغه ده، نو دلته -3 وجود لري او وای -2 همدا نقطه ده. یو له بل سره به موازي لاړ سي، یو له بل سره موازي لاړو، دواړه مثال په همدغه نقطه کې کته کوي. نو دا د فی نقطه ده. که چېرته دا په پی 0 سره وښیم نو د فی 0 نقطه ده چې هغه د ایکس قیمت -3 او د وای قیمت -2 ده، یعنی دا د فی -3 او -2 نقطه چې ده دا د کارتیزن مستوي په دوهمه روبه کې وجود لري. راځم د فی یوه نقطه ده. د فی یوه نقطه ده هغه د ایکس -2 او د وای -1 نقطه ده. دا چیرته وجود لري؟ ایکس -2 او وای -1. ایکس -2 هم دلته دی او وای -1 هم دلته ده. دواړه سره یو له بل سره موازي ځو، دا ځای کې دواړه کته کوي. نو بس همدغه نقطه دی ایکس -2 او -1 ده، یعنی دا موقعیت د ایکس -2 او -1 ده چې په درېیمه روبه کې د کارتیزان د مستوي وجود لري. د فی 2 یوه نقطه پیدا کوم چې ایکس -3 او وای -5 ده. دا چیرته وجود لري؟ ایکس -3 او وای -5. ایکس -3 مثبت خوا د ایکس ښکۍ خوا وه چې دغه ده 3 نقطه ده، او د وای -5 لاندې خوا ده همدغه نقطه ده. یو له بل سره به موازي لاړ سي، یو له بل سره چې موازي لاړ سو په همدغه ځای کې کته کوي. بس همدغه موقعیت دی پی 2 د نقطې چې 3 او -5 ده، همدا موقعیت ده چې د کارتیزان د مستوي په 4مه روبه کې وجود لري. هیله ده ورباندې پوه سوي یاستئ. یعنی په لومړۍ روبه کې د دې درس خلاص لپاره په لومړۍ، دوهمه او درېیمه روبه کې موږ څه زده کړو. په لومړۍ روبه کې چې دی، په لومړۍ روبه کې ایکس هم مثبت ده، ایکس مثبت ده یعنی لوی له 0 او وای هم مثبت ده، وای هم لوی له 0 ده. په دوهمه روبه کې ایکس منفي خوا د وای مثبته خوا، نو ایکس کوچنی ده له 0 او وای چې ده لوی ده له 0، یعنی وای مثبت او ایکس منفي ده. په درېیمه روبه کې ایکس منفي وای هم منفي، نو ایکس یې ده دلته ایکس هم کوچنی له 0 ده او وای هم کوچنی له 0 ده. او په څلورمه روبه کې څه ده؟ په څلورمه روبه کې دلته ایکس مثبت او وای منفي ده. د ایکس مثبت خوا د وای منفي خوا، نو ایکس لوی له 0 او وای کوچنی له 0 ده. همداشان که چېرته په محور باندې یوه نقطه راکول سوه، محور باندې یو څو نقطې نورې هم په دې کارتیزان په مستوي کې نښه کوو. مثال دا د کارتیزان مستوي ده، ایکس زبر وای زبر، دلته مبدا ده 0 او 0. د ایکس په ښي طرف کې مثبت عددونه مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 تر مثبت لایتنی، په کیڼ طرف کې منفي عددونه -1 -2 -3 -4 تر منفي لایتنی. پورته خواته مثبت عددونه دی وای مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 مثبت 4 مثبت
5 تر مثبت لای تنی او لاندې خواته منفي عددونه -1 -2 -3 -4 -5 تر منفي لای تنی. اوس مخکې خو مو ویل چې که چېرته نقطه راکوه سوه هغه به د ایکس وای په شکل باندې به وي، یعنې لومړۍ مرکبه به یې ایکس او دوهمه مرکبه به یې وای وي. اوس مثلا که چېرته یوه نقطه راکوه سوه چې ایکس -3 او وای مثبت 2 نقطه په نښه کوي، ایکس -3 او وای مثبت 2، ایکس -3 وای مثبت 2 یو له بل سره موازي تلو او هغه نقطه پیدا کوله. مثال دا د فی نقطه ده چې ایکس -3 او وای مثبت 2 ده چې په دوهمه روبه کې د کارتیزن د مستوي یا د قایم د مختصاتو هم بلل کېږي، په هغه کې شتون لري. که چېرته اوس داسې نقطې راکوه سوې چې مثال یوه خوا یې صفر او دوهمه یو عدد وي، مثال د فی صفر او د مثبت 4 نقطه، یعنی ایکس صفر او وای مثبت 4 ده. ایکس صفر بس خپله مبدا ده، ایکس صفر خپله مبدا ده او وای مثبت 4 وای مثبت 4 نقطه چې ده هغه همدا نقطه ده، پورته خواته مثبت 4 نقطه ده. اوس که یو له بل سره موازي ولاړ شو بیرته همدغه نقطه لاسته راځي، نو دا نقطه په محور باندې پرته ده، یعنې که یوه مرکبه پکې صفر وه هغه خپله په محور باندې ده، هغه نقطه ده چې دوهم عدد راکول سوی وي، نو همدغه نقطه چې ده دا د فی صفر او 4 نقطه ده، نو د وای محور 4 چنده په کټ تللی یو. که چېرته د فی 2 یوه نقطه وي، ایکس 3 وای 0 ایکس 3 وای 0 وای 0 ده او ایکس مثبت 3 دی، مثبت 3 همدغه نقطه ده، نو بس همدا په محور باندې پرته ده چې همدغه نقطه د محور نقطه چې ده چې دا د فی 2 نقطه ده چې 3 او 0 ده. همداشان یوه بله نقطه راکول کېږي هغه د ایکس -4 او وای 0، یعنې وای 0 ده او ایکس -4 فقط ایکس -4 په نښه کوي، همدغه نقطه چې ده د -4 او د 0 نقطه ده چې دا هم په محور باندې خپلې نقطې راکول کېږي. یوه بله موضوع په دې کې چې ده هغه د کارتیزن حاصل ضرب ده. د کارتیزن حاصل ضرب، د کارتیزن حاصل ضرب څنګه ده؟ که چېرته A له B سیټ سره ضرب کو، د کارتیزن حاصل ضرب داسې ویل کېږي A کرس B، A کرس B یا A ضرب دی B. دا چې کله یو له بل سره ضربېږي نو دلته د دوی یوه مرتبه جوړه د ایکس وای په لاس راکوي، داسې چې ایکس به شامل وي په لومړۍ مرکبه او وای به شامل وي په دوهم سیټ کې، یعنی ایکس به شامل دی A او وای به شامل دی B په سیټ کې وي. څنګه یې ضربوو؟ مثلا د A یو سیټ ده، عناصر یې 1 2 دي، غواړم دا د B له سیټ سره ضرب کړم چې عناصر یې 3 4 او 5 دي. کله چې A کرس B پیدا کوو نو دا عناصر یو له بل سره ضربوو، 1 2 کرس 3 4 5. دا چې کله یو له بل سره ضربېږي نو دا مساوي ده له ضرب داسې کوئ، یعنې د ایکس وای یوه مرتبه جوړه به ورڅخه جوړوئ، 1 ضرب 3 1 3 1 3 1 ضرب 4 1 4 1 کرس 5 1 5 2 کرس 3 2 3 2 کرس 4 2 4 2 کرس 5 2 5. همدغه ضرب ته د کارتیزن حاصل ضرب ویل کېږي. کارتیزن حاصل ضرب، د کارتیزن حاصل ضرب. یاد ساتئ که چېرته د A د سیټ عناصر M او د B د سیټ عناصر N و، نو A کرس B د سیټ عناصر به M ضرب د N وي. مثلا د A عناصر دلته 2 او د B عناصر 3 و، نو A کرس B به
2 وارې 3 شپږ. نو A کرس B به شپږ عناصره لري. A کرس B ګورئ 1 3 1 1 څلور 2 1 5 3 2 3 دا یې څلور 2 5 2 څلور 5 او 2 5 شپږ یعنې 1 2 3 4 5 شپږ عناصر یې ولرل. ځکه چې A 2 او B 3 عناصر لرل. راځو یو بل مثال ته. مثال یې ده، مثال یې په دې ډول ده. د A یو سیټ ته عناصر یې 3 4 5 دي او د B یو سیټ ته عناصر یې 2 داسې تر 10 پورې دي. اوس A کرس B څو عناصر لري؟ نو لومړی سیټ خو 3 عناصر لري. دوهم سیټ 2 3 4 تر 10 پورې 2 3 4. نو دا په اصل کې تاسې وشمېرئ چې څو دي؟ 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10. نو په اصل کې یو عنصر نشته چې هغه یو عدد ده. نو دا په اصل کې 9 عناصر لري. 9 عناصر لري. نو A کرس B څو عناصر لري؟ نو 3 ضرب 9 عناصر لري چې هغه 28 کېږي. نو 28 عناصر لري. دا زموږ د نن ورځې درس. هیله ده ورباندې پوه سوي یاست. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.